لکه اوس ما دا ووایي چې دا طریقه نشتې په شریعت کې چې دا ختمونه چې زموږ په دې ملکونو کې کېږي سپارې په خلکو تقسیم شي او مولیان او قاریان یې را جمع کړي، ته به ورته ووایي چې ګوره دا د پیغمبر نه نه حساب، دا صحابه کرامو نه حساب، دا د څلور امامانو نه هم نه حساب. دی به څه وایي؟ داسې د عوامو دغه زړه سره دغه زړه ول راوچتوي، ویې چې یو کور کې 15 کسان را جمع شي او قرآن ووایي، دا د دې نه ښه نه ده چې دلته سندرې لګېدلي. خبره کوم ځای ته بوتله ګوره، یو کور کې 15 کسان را جمع شي په شریکه قرآن ختم کړي، دا د دې نه ښه نه ده چې کور کې سندرې لګېدلي. دا اوس ګوره خبره کوم ځای ته مې وړه، هغه اورېدونکي څومره ښکلې خبره وکړه چې یو کور کې 15 کسان دا چې قرآن ختموي. ما تا ته دا نه دي ویلي چې ته قرآن مه ختموه او ته سندرې واوره، دا خبره خو چا کړې نه ده. خو تا ته موږ دا وایو چې د بل د طرف نه داسې قرآن ختمول دا په شریعت کې نشتي. شتي قرآن ختمول راواله ځان له وایه که نه، موږ دا نه وایو چې ځان له قرآن وایه، چېرته موږ ویلي که نه ویلي؟ په مکه یې وایو ځان له وایه که نه، خو چې ته قاریانو له ټیکه ورکړي لکه څنګه چې هغه سی په پوسټر کې ورکړي دي چې هر څه په منګه او ته بېغمه، دا په شریعت کې نشته. دا شارټ کټ لارې دي او زموږ د خلکو دغه لارې ښودي، لکه پوره قرآن به وایي او ختموي به، مولوي صاحب ته جیب کې 2000 روپۍ کېږي او اوله کار ټول ختم کړي. نو بیا بعض قاریانو د دې ټیکې اخیستې، ټیکهداران دي، موږ ته که صحیح ثقه کسانو، بلکې بعضو قاریانو چې پخوا دا کار یې کوو هغوی راته ویلي چې زموږ ټیکهداري به وه. نو د علاقې یو مشر ملا دی او قاري دی، د هغه سره کشران دي، خبره د مشر سره کېږي، مثال کې 15,000 روپۍ باندې ختم به کوي. نو دې 15,000 کې 3,000 د جیب ته لاړې، 2,000 په دغه کشرانو قاریانو باندې تقسیم شو. نو دا ماته یو ملګري په خپله خبره کړې وه چې موږ ته به مدرسه کې چې زموږ کوم مشر استاد و موږ یې واړه وو، موږ به یې ختمو له ولېږلو، نو داسې به راته ووایي د ځان نه راپسې د مخلص بچي جوړ نه کړي، ټول به نه وایو خاصې کار ختموي او راځي. ښه نو هغه بل یار خو بهر ګرځي سپینو جامو کې، عجیبه زموږ په والد صاحب پسې ختم روان دی او زموږ په والده پسې، او دی خبر هم دی چې را ختم د څه دی او څه نه دی او څه وی او که نه و، خو چې دی راښکاره شي هغه زر ان الذین قالوا ربنا الله دې سره خبر هم نه دوی سره په 15,000 روپو کې کار وشو. دا حقایق دي. خو زه تا ته دا وایم چې نه، ته به یې په خپله وایې، ستا بچي به قرآن وایي، ستا ښځه به یې وایي، ستا مور پلار به یې وایي، او مړه وي ستا هم څه کار نه شي، تا قصه دومره اوږده کړه چې په خپله به یې وایې. موږ سره دا ټیم کوم ځای په خپله، موږ په خپله په دنیا کې مصروف. هسې خبره مې کوله چې دا مولیان به چې په غلطه دوی به روغه خبره راولي او سمه به یې داسې تاو کړي چې د عوامو هغه ذهن به ټول ګډوډ کړي. لکه وګوره 15 کسان تلاوت کوي، دا د سندرو نښه نه ده. نو خبره روانه څه ده او ته لاړې چېرته. بیا هغه عوام هم هغه دي چې ځان یې ړوند کون کړی دی، صم بکم عمي، چې مولوي صاحب څه وایي د دوی په ایمان دی. یو پکې دا نه راپاسې ورته وایي چې مولوي صاحب مسله خو هغه داسې نه ده بیان کړې څنګه چې ته وایې. هغه وایي چې په دې طریقه دلیل نشتی، نو که دلیل پې ته بې موږ ته وښایه. اخو دا وایي چې قرآن په خپله ووایي که نه، د دې جواب دا نه دی؟ دی جواب